د دیوال نقاشي د کمپاین همغږی کوونکی عبدالحمید انصاري له معلولینو سره د پیوستون د نړیوالې ورځې مبارکي وویله او د دغه کمپاین د زمینې د برابرولو په خاطر د بلخ ولایت د شهیدانو او معلولینو له ریاست څخه یې مننه وکړه. روز همبستگی معلولین در شهر مزار شریف آغاز کردیم که جا داره از ریاست محترم شهدا و معلولین ولایت بلخ در قدم اول تشکری و سپاسگزاری بکنیم که در قسمت هم برای تشویق معلولین و هم برای همکاری با ما قدمی بسیار نیک برداشتند. د بلخ ولایت د شهیدانو او معلولینو رئیس مولوی جان محمد حکمت د دیوال نقاشي د کمپاین له پیل څخه د خوښۍ څرګندولو په ترڅ کې د معلولینو د هر اړخیزې مرستې غوښتنه وکړه او ژمنه یې وکړه چې معلولین او د شهیدانو وارثینو ټولنیزې او اقتصادي ستونزې به حل کړي. ډاډ او اطمینان ورکوم چې اسلامي امارت د دوی حمایت کوي او د دوی تر شا پوره د همکارۍ په حساب باندې ولاړ دي. تاسو ان شاء الله دغه نږدې چې د بلخ ولایت څخه کې لیدلي دي چې ښه ډېرې مرستې وشوې. کوشش کوو موږ سره نور میسو هم وعدې کړي دي، لیستونه برابر کړي دي. ان شاء الله ټول د بلخ ولایت چې کوم مستحقین ایتمان معلولین دي چې دوی سره نور هم همکاري ورسره وکړو. دغه کمپاین د معلولیت لرونکو وګړو د حقوقو له فعال هرکلي سره مخ شو او د دا ډول پروګرامونه د ټولنیز یووالي لامل وبلل. معلولیت نمیتونه باعث معلولیت شه و توانایی فکری بهتر از توانایی فیزیکی است. ما افراد دارای معلولیت تحصیل یافته بیکار داریم که چنین برنامه ها میتونه سبب کاهش بی‌اعتمادی اجتماعی نسبت به توانایی قشر شود. په تیرې اونۍ کې په مزار شریف ښار کې د معلولیت لرونکو وګړو د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت د دې ډلې د ټولنیزې اقتصادي او ښوونیز ننګونو د راکمولو په موخه له معلولیت لرونکو وګړو د ملاتړ په موخه 4 پروګرامونه ترسره شول.